د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي. پروفیسور راجولي شاه خټک سره له دې چې د یو محقق و، د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راښکه، اور مې واخیستل ځانه کرخه راښکه، یعنې په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسور راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتون ما مخکې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې، د دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو. د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله. که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې خوشحال بابا په بېلابېلو بعدونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندی اکاډمي راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وایي سرچینه چې هغه راجولي شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتوب کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ 15 ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه. په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب یې نورو ژبو ته ژباړلی و. موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړي وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته، دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه 14 کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دوی هغه ناچاپه اثار له خیره زر د چاپ جوګه کړي او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه اثار یې چاپ کړي. انجینر راحت ګل زیارمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و. ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژانده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې او دې په څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه ښه انداز سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب ډینه د پښتو ادب دپاره یو ستره ځایه وه. ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1988 پورې د پېښور ایډورډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو امفل او پی ایچ ډي استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي.
د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو ترڅنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24مه نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 20مه نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکټنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال، شاعر او کرکټونکی طاهر ځلاند د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي ارواښاد پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکټنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلویتوب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی شو. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه راپېژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه یې رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډېر کم شوی و. یعنې زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کرکټنه تقسیم کې وویشي، په بېلابېلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کرکټونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنې هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپلو لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډېر مطرح کېدل، لکه په موډرنیزم، پاس موډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډېرې خورې ورې لیکنې کړې وې چې د نقد نوې لارې تقریبا موږ دپاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي. علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخښي په فولکلور هم ډېر کار کړی و. د دوی داسې اثار مو کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې د ډاکټر راجولي شاه خټک یوه خوبي دا هم وه چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زموږ خبر و. د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي هم کار کړی دی. خو ولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی راځي او د هغې نه یو نوی شی د معاصرو ادبیاتو دپاره وباسي. دا یوه ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګېرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې اسطوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دی نه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښاد
په کلاسیک ادبیاتو باندې ډېر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډېر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تېر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډېره زیاته لکه غني اکاډمي و، ډېر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبر و. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستی، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي. مننه. یو څه چې بل هم د ارواښاد خټک په حصه کې ویل کېږي هغه دا دی چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار سوی ده هغه دا ده چې پښتو ډېر اثار انګلیسي ته ژباړلي دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړئ او د دوی د اثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي او د ځینو نومونه هم راته واخلئ چې په کومه برخو کې د چاپ شوي او خپاره شوي دي. د دوی چې انګلیسي ته کوم زیاتې لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبر یم نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې، بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی چې په لنډیو باندې دی کار کړی، تقریبا هغه ډیر زیات یادول کېږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کېږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډېر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسېدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنګزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې او د هغوی په نورو مثلا په هومینسټۍ او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات د هغوی په شاعرۍ کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار دی د رحمان بابا د شاعرۍ د شننې په برخه کې. همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنګزار د خپل شاعرۍ کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډۍ دي دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشاء په دې برخه کې یو کتاب دی لیکلی دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو دپاره یو املا یو انشاء یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کېږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډېر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دی لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلی دی.